څنګه کولی شو چې د ګلاب خوله یا هم د شرمګاه خوله په دې طریقه سپینه کړو؟ د اکثره مېرمنو چې شرمګاوې تورې وي نو څنګه یې سپینې کړي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه بیا یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړه، په پای کې ورسره د بلې نښان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو د هغو مېرمنو شرمګاوې سپینې شي چې کومې مېرمنې خپلو شرمګاوو څخه په دې ناراضه وي چې د خاوند ته یې کیدای شي په دې خوند نه ورکوي چې شرمګاه یې توره وي، خو اکثره بیا په دې نه وي چې که توره وي که سپینه وي، خو خاص خپل ځان وراړوي او خپل خاوند هم خوشحاله کوي او خاوند یې هم د دې قصه کې نه وي. نو راځئ څنګه هغه توروالی چې د امیدوارۍ په وخت کې یا هم د بچیو په وخت کې چې کله ښځې ته کېږي نو څنګه یې له منځه یوسو. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. کولی شئ تاسو یو لیمو، یو کیلو دندان او یو ټماټر. د جوړولو طریقه یې داسې ده چې لومړی به تاسو ټماټر راواخلئ او د هغه څخه به اوبه وباسئ. کله مو چې اوبه ترې وایستې بیا به یې تاسو په یو پلیټ کې واچوئ. دغه اوبو سره به تاسو د غاښو کریم یا کریم دندان هم مکس کړئ او ګډ به یې کړئ. چې کله مو ګډ کړه نو تاسو به تر 10 منټو پورې دغه پرېږدئ. نو له هغه وروسته به تاسو د هغه څخه لیمو څخه به تاسو دانې یعنې زړې وباسئ او د لیمو اوبه به واچوئ او یو لیمو به داسې پرېږدئ چې هېڅ اوبه ترې ونه باسئ. بیا چې کله تاسو دغه کار وکړو تاسو به له هغه وروسته لیمو باندې په هغه پلیټ کې ورکته کوئ او په شرمګاه باید داسې ووایم چې شرمګاه باید صفا شوي وي، یعنې ویښتان نه دې باندې وي خو صرف تنه غوښه وي. بیا به یې له هغه وروسته تاسو په لیمو باندې دغه نوره دوا راخلئ یا هم لکه مثلا ترې هغه باندې لکه سپنج باندې چې راوچتوئ نو تاسو به یې په لیمو سره راوچتوئ او بیا به یې په شرمګاه وهئ. تر هغو به دا تاسو په لیمو راخلئ او په شرمګاه به یې وهئ تر څو شرمګاه پرې ښه ککړې شوي نه وي، یعنې ښه پرې مساج شوي نه وي. تر 10-15 منټو پورې به خپله شرمګاه د مېرمنې شرمګاه به پرې مکس رامکس یعنې پرې مساج کړي او بیا به یې پرېږدئ. چې کله مو پرېښودل نو تر 10 منټو وروسته باید تاسو په ګرمو اوبو ومینځئ. بیا وګورئ چې ستاسو په یوه میاشت کې باید دغه کار، زه وایم چې په یوه میاشت کې دغه کار باید وکړئ، یعنې سر په سر نه خو په هفته کې باید 2 ځلې حتما وشي، یعنې په 4 هفتو کې 8 ځلې یا هم تر 10 ځلې پورې وشي. بیا وګورئ چې دغه څه رقم تکه سپینه لکه د شیدو په شانتې کېږي، یعنې که تاسو غواړئ چې دا کار وکړئ نو حتما دغه عمل کړئ او باید تاسې ووایم چې دغه کوم توروالی چې کېږي دا د ډېر توروالي او د ډېر امیدوارۍ له وجې کېږي. نو کولی شئ په دغه طریقه یې ختم او له منځه یوسئ. خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ ویډیو خوښه شوي وي لایک کړئ، شیر یې کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.